السلام علیکم ګورینو ملګرو، څنګه یې؟ تاسو ټول ښه یې؟ زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری صاحب الله درمان. په نننۍ ویډیو کې به مونږ تاسو ته درښایو چې څنګه کولی شو چې په کروم کې په خپله ویډیو باندې ایډیټینګ وکړو، خپله ویډیو اپلوډ کړو او هلته کې په ډسکرپشن باندې به خبره کوو. ډسکرپشن به تاسو ته درښایو چې په ډسکرپشن کې به هیشټیګ د څه طریقې سره لګو. نو ځو مخکې د ویډیو طرف ته، خو د هغې ټولو نه اول چې تاسو که څنګه هم کروم ته راشئ نو دا 3 ډاټس نشان به ووهئ او دلته نه به تاسو خپل ډیسکټاپ سیسټم آن کړئ. څنګه چې دا دی ما سره آن دی، ټیک ده. نو دغه ما ستاسو دپاره بند کړو، دا ډیسکټاپ سیسټم دی، دا به تاسو ځان سره آن وساتئ، ټیک ده. بیا به تاسو څه وکئ، تاسو به راشئ دلته به تاسو سرچینګ کې ولیکئ یوټیوب، ټیک ده. په سرچینګ کې تاسو کله یوټیوب ولیکئ نو دا به ستاسو چینل ته سیده لاړ شي. دلته کې تاسو سره یو ډسکرپشن دی د یوټیوب او د خپل چینل ډسکرپشن، هغه به دلته اباوټ نه لګوئ تاسو. او دویم ډسکرپشن چې کوم دی هغه تاسو د ویډیو ډسکرپشن دی. نو تاسو چې کله ویډیو راواخلئ خپلې ویډیو ته لاړ شئ نو هغه به تاسو ته هلته کې ډایرکټ په سکرین باندې راشي، هغه به تاسې لګوئ. دلته نه به تاسو ورکئ کسټمایز چینل، ټیک ده. دلته نه به تاسو دوا وکئ کریټ، په کریټ کې به تاسو ته راشي اپلوډ ویډیو، دلته نه به اپلوډ ویډیو دوا وکئ او را به شي ستاسو ډایرکټلی سلیکټ فایل ته، ټیک ده جي. چې سلیکټ فایل ته راشي نو تاسو به دلته نه ویډیو دې دپاره راواخلئ. ښه جي، دلته نه چې تاسو دلته کې لومبی نمبر به ټایټل ولیکئ، ورپسې لاندې ډسکرپشن، دا شو ډسکرپشن. تاسو په ډسکرپشن کې دلته کې اول د خپلې ویډیو تفصیل ولیکئ. د خپلې ویډیو د تفصیل نه وروستو به تاسو څه کوئ، تاسو به دلته کې داسې هیشټیګز راواخلئ، ټیک ده. د اول به د ویډیو مطابق ولیکئ. کله نه چې تاسو دغه هیشټیګز ولیکئ نو دلته نه به تاسو به هیشټیګز بالکل په ډسکرپشن کې لګوئ، بل ځای کې به تاسو هیشټیګز نه لګوئ، ټیک ده. نو دا هیشټیګ به څه کوي تاسو له، دا هیشټیګ به ستاسو د ویډیو په وایرل کېدو کې پوره کردار ادا کوي. بیا به تاسو ښکته راشئ، دلته نه به سلیکټ ووهئ که تاسو چېرې دا په کم پلیلیست کې اچول غواړئ، که نه غواړئ نو د دې نه به تیر شئ، ټیک ده جي. د دې نه به تاسو تیر شئ، ښکته به د نو نشان ووهئ ورپسې، ځکه چې ستاسو کومه ویډیو د ماشومانو دپاره یي خو یس ووهئ، که نه نو تاسو به ورپسې نو ووهئ. مزید به نور ښکته راشئ، دلته کې لیکلي دي ایډ ټیګز، ټیک ده. په ایډ ټیګز کې به تاسو صرف او صرف تاسو به دلته کې هیش نه لګوئ، دلته کې به تاسو صرف خپل ټیګز لګوئ. ټیګز چې تاسو لګوئ نو ګورئ ورته دا به دلته کې په دغه کې بندېږي، ټیک شوله. هلته هیش ټیګز کې تاسو سپیس نشئ ورکولی، دلته کې که سپیس ورکوئ هم خیر دی. ګورئ ورته نو دې پسې به دا کامه نشان ووهئ ډاټ، نو دا به پخپله په دې ضرب نشان کې بند شي. که چېرې دا په دې ضرب نشان کې بندېږي خو ستاسو هیشټیګز ټیک دي لګېدلي دي، که چېرې دا په هیشټیګز کې دا په دې ضرب نشان کې نه بندېږي نو ستاسو ټیګز بیا غلط دي، پوه شوئ. نو دغه شو ستاسو ټیګز او دغه هیشټیګز. نو مزید به تاسو بیا د دې نه وروستو د دې هر څه کولو نه وروستو تاسو که چېرې په دې ویډیو باندې تمنیل لګول غواړئ نو هغه پې هم د دې ځای نه لګي، دلته نه به تاسو تمنیل لګوئ، دا دی په دې ځای کې. او مزید چې کوم دی بیا به خپله ویډیو د دې لاندې ګوټ کې نیکسټ نشان نه تاسو نیکسټ ووهئ، دا به مخکې ته لاړه شي او بیا به د سیو کېدو طرف ته سیو نشان به ورپسې هم ووهئ، نو دا به سیو کېږي. ستاسو د وخت راکولو یو جهان مننه. د نورو ویډیوګانو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ، درمان ټي وي چینل. ښاد آباد او بریالي اوسئ.